سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. یوه جنۍ قصه کوي او وایي چې زه په داسې یو کلي کې وزیږېدم چې د هر چا د ژوند فیصلې به د نورو په خوښه کېدلې. هیڅ چا د خپلې خوښې ژوند کولو د انتخاب حق نه درلود. هره نجلۍ چې به نوې وزیږېده نو د کلي زورواکې به هغه په خپل نوم کوله، او چې کله به 18 کلنۍ عمر ته ورسېده نو هغه به یې ځان ته په زوره واده کوله. حتی د نجلۍ کورنۍ به هم کوم څه نشو کولی. زما د زیږېدو څخه وروسته زموږ د کلي یو زورواکې ځناور زه په خپل نوم کړم. کله چې زه 18 کلنه شوم نو هغه ما پسې راغلو او د واده کولو تیاری یې شروع کړ. د نورو نجونو په شان زما واده هم زما د خوښې په خلاف و، او بل دا چې زما زړه کې له هماغه ماشومتوب څخه زما د کاکا زوی مینه وه. موږ له یو بل سره ډیره مینه کوله. کله چې زما د واده تیاری کېده نو ما او کاکا زوی مې پریکړه وکړه ترڅو یو بل د مینې لپاره د کور او کلي او د دې ظالمو خلکو له منګلو څخه لرې وتښتو. نو هماغه و چې موږ دواړه د خپل مور او پلار او کورنۍ په رضایت سره د کور څخه په نیمه شپه ووتو او له کلي څخه ډیر لرې ولاړو. موږ دواړه واده وکړ او له یو بل سره مو یو ښکلی او د مینې څخه ډک ژوند پیل کړ. نن موږ دواړه ډیر خوشحاله یو، خو یو ډار مې تل په زړه کې وي، هغه دا چې هغه زورور ځناور خو به زموږ کورنۍ ته کوم زیان نه وي رسولی. د الله جل جلاله څخه غواړم چې زما مور پلار راته روغ جوړ وي، او د الله څخه غواړم چې زموږ د کلي هره نجلۍ زما په شان خپله ریښتینې مینه ترلاسه کړي.